نن د چمړې په یو داسې بیمارۍ باندې خبره کوو چې هغه ډېر خلک په فکر کې اچولي دي چې دې ته به څه کوو موږ. هغې ته موږ سورایسس وایو. اوس د سورایسس علاج دنیا کې شته دی او که نه دی هغه هم درته وایم. اول سورایسس به موږ پېژندو څنګه. سورایسس چې کله هم ته په سترګو وګورې اکثر سورایسس داسې وي چې هغه ډاکټران هم بیا کنفیوز شي. هغه نه بیا وړه غوندې ټوکړه راوالي بیا یې لیبارټرۍ ته ولېږي چې موږ ته ټیسټ وکړئ دا سورایسس دی او که نه دی. خو اکثر سورایسس داسې وي چې هغه ته په سترګو باندې څنګه وګوري هغه د سلور په شان پړک کوي، د سلور په شان سپین سپین یا د خشکۍ په شان هغه څیزونه بره چې کوم لیر دی داسې وي نو دې ته بیا موږ سورایسس ویلی شو. کله هم چې چاته سورایسس وشي د هغه شروعات کېږي لاسونو نه، خپو نه یا سر نه. سورایسس غټو ته هم کېدلی شي، وړو ماشومانو ته هم سورایسس کېدلی شي. دا نه دی چې صرف غټو ته به کېږي ماشومانو ته به نه کېږي. نو دا څیزونه سورایسس کې شته دي. اوس د سورایسس علاج چې کوم دی د دې د وجې ډېرې غلط فهمیانې مشهورې شوي دي. دنیا خلک ما داسې لیدلي دي چې هغه وایي چې زه یو ډاکټر ته ورغلم هغه ماته وویل چې ستا به 3 لکه روپۍ خرچه کېږي او سورایسس به بالکل ټیک ټاک شي. حالانکې دا بالکل هم داسې نه دی. سورایسس انفارچونیټلی دنیا کې علاج نشته. لکه څنګه ما تاسو ته ویلي چې د شوګر علاج دنیا کې نشته، خو علاج خلک ولې کوي شوګر ته، دوایانې خلک ولې استعمالوي صرف د دې د وجې چې هغه کنټرول وي. که ته شوګر چېرته هم کنټرول ونه ساتې داسې پرېږدي نو هغه ډېر خطرناک ثابت کېدلی شي. بیا داسې سورایسس هم دی. که ته سورایسس ته علاج کوي کریم رالي، دوایانې رالي، مخصوصا چې ته کریم ځان باندې لګوي، دوایانې د دې دپاره خورې یا ګولیانې خورې د دې دپاره، دا به کنټرول وي. که دا چېرته کنټرول نه بهر وځي نو دا ستاسو جوینټ باندې هم حمله کولی شي، ستاسو هر سکین چې څومره هم بډي دی ټولو باندې حمله کولی شي. بیا انسان وینه هم بهیږي دې صورت کې، بیا څملستلی هم نشي، وده کېدلی هم نشي. د سورایسس دپاره علاج کول ضروري دي، کریم استعمالول ضروري دي. اوس کولی څه شی ګرم خوراکونه بالکل نه کوئ. لکه چکن شو، صحیح دی، چکن به نه استعمالوئ. ریډ میټ چې کوم دی غوښه چې کومه دی غوښه به ډېره نه خورئ. دې نه بغیر سورایسس ته به بغیر د کریمو نه وده کېږي. کله هم چې ډاکټر کم کریم درکړي دې نه بغیر به ته نه وده کېږي. هغه حصې زموږ د بډۍ چې هغه زموږ د سینې نه یا بډۍ نه لرې دي، لکه خپې شوي، لاسونه شو، اکثر مخصوصا دې باندې ډېر زیات زور کوي. دې کې درد هم کېدلی شي او دې کې خارښت هم کېدلی شي. بیا هغې نه وینې بهیږي. نو ضروري څه شی دی چې کوم ځایونو باندې سورایسس وي هغه ځایونو باندې خامخا چې کوم کریم ډاکټر درکړي دي هغه کریم لګوئ. مخصوصا پې سورایسس اکثره ټیکونه ډېرو خلکو ته 100 کالو نه والا تر 150 کالو پورې راځي، بیا 150 کالو نه 500 کالو پورې بالکل ختم وي نه وي. او دا مه ګڼئ چې دا بالکل بس ټیک ټاک شو. بیا 500 کالو نه 80 کالو پورې دا بیا شروع کېږي. سورایسس والا خلک ما لیدلي دي چې یو عام زندگی تیروي، خو خپل موسچرایزر خپل کریم چې کوم ډاکټر تاته درکړي دا به بالکل استعمالوي. دا به پرېږدئ نه، په ډېرو زیاتو ګرمو اوبو باندې لامبئ او ډېر ګرم خوراکونه چې کوم دي هغه مه کوئ. دې سه سورایسس کنټرول وي. دې نه بغیر د سورایسس بالکل د ښه کېدو علاج دنیا کې اوسه پورې بالکل هم نشته دی. رواني